بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن د خیر سره د کتاب د 5م درس نه یو بل حصہ درس در سره شریکوم او امیدوارم چې را سره پکې ستړي نشئ. او بل خبره دا چې دوستانو نن به لږ درس لږ غونډې تیز ووایو ځکه چې ډېرې تکراری جملې دي او ځکه چې نن 2 صفحې درس په دې ویډیو کې ځایوم. نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي. اوس شروع کوو. ښه، لکه څنګه چې دوستانو پوهیږئ دلته وایي چې lesen Sie und kreuzen Sie an. یعنې څه lesen یعنې ولولئ دوستانو پوهیږئ، یعنې تاسې und kreuzen Sie an او علامې ووهئ تاسې ان یعنې په هغه ځای کې دوستانو چې کوم ځای کې مناسب وي. ښه دوستانو امیدوارم پوه شوي. ښه، دلته مخکې اولنی سوال ده، دلته وایي چې was tut Liana weh. اوس دلته دا پوښتنه یا سوال ده او بل سوال د زموږ اساس په مغزو کې را پیدا شو. چې را پیدا شو داسې چې دا سوال خو مخکې وو was tut den weh وو، دا دلته ولې was tut Liana weh شو. دوستانو زه به یې وړکۍ غوندې مثال درکړم. اول خو امیدوارم چې خپله پوه شئ او که پوه نه شوئ نو زه به بیا بله توضیح درکړم. دوستانو تاسو داسې فکر وکړئ چې همدغه درس موږ او تاسې په خپله مورنۍ ژبه کې وایو او د معلم سره په صنف کې یو. مثال د خبرې دا درسم پرون ویلی و او یا هم همدغه نن ویلی او معلم راته ووایي چې معلم یا استاد چې تاسې د کتاب پاڼه واړوئ، چې دا م واړول نو درس خو تیر شو که نه، نو دا معلم به موږ او تاسې نه پوښتنه کوي که به نه کوي. خو معلم کولی شي چې پوښتنه وکړي، نو معلم به موږ نه همدغسې پوښتنه کوي لکه څنګه چې دلته ده was tut Liana weh. یعنې مطلب دا چې was tut بخنه سره was tut den weh هغه داسې چې مثال خبرې یو نفر یا ډاکټر یا ته خپله چې هر یو دوستانو مثال خبرې دغه مریض سره مستقیمه غږېده was tut den weh یعنې کوم ځای دې درد کوي او په دې ځای کې was tut Liana weh. اوس دا موږ تاسې نه پوښتنه کوي، یعنې لیانا نشته موږ او تاسې سره، وایي چې د هغې کوم ځای درد کاو. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ ځکه چې دوستانو دغې تبه هم وه خو تبه درد نه ده، هغه تبه ده. نو دغې ستونی هم درد کاو. نو هغه ده دلته درې جوابونه دي، یعنې در روکن، در باوخ، در هلس، یعنی ملای درد کاو که خیټې او که نه ستونی درد کاو. نو جواب ده چې ستونی درد کاو. ځکه دوستانو که تاسې دپاره د علامه نه وي نو تاسې د شاتني درس نه خپله باید ځان پوه کړئ. ښه، امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. اوس مخکې ځو. دلته وایي چې wohin geht Liana. wohin یعنې چیرې، geht یعنې ځي، Liana یعنې لیانا، یعنې لیانا چیرې ځي. دلته جواب جوړیږي چې zu Haus Ärztin یعنې کورنۍ ډاکټرې ته یا د کور ډاکټرې ته، د کور ډاکټره یا کورنۍ ډاکټرې ته. نو بهرحال امیدوارم دوستانو پوه شوي او البته دغه لاندیني سوالونه هم دغه جوابونه هم صحیح دي، خو ولې په دغه حساب باندې نه دي صحیح بلکې په دغه 3 واړو باندې صحیح نه دي صحیح. ځکه چې دوستانو دا یو د غاښو ډاکټره ده zu Zahnärztin او دا بله چې ده zu Frauenärztin یعنې د ښځو ډاکټره. خو دوستانو دا هم ښځه ډاکټره ده، خو 3 واړې ښځې ډاکټرې دي، خو نسبتاً د دیو مریضیانې بیلې دي. دا زه درته ښکته وایم، ښکته درس شته ده په بله صفحه کې. نو اوس به همداسې سیده تیر شو. ښه، په دې ځای کې وایي چې wie heißt die Ärztin. wie heißt یعنې دوستانو مخکینی ویډیو کې هم د دې توضیح شوې چې wie heißt die Ärztin یعنې څه نومیږي ډاکټره، او جواب یې ده چې Sabine Fitz یعنې Sabine Fitz نوم ده. دا زابینه نوم د فیتس یعنی د فامیلی نوم ده، خو بلکې دواړه ویل کیږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه، مخکې دلته وایي چې one is die Sprechstunde. دوستانو د ټکي معنا خو مې درته کړې، یعنې سیده چې درته ووایم چې کله هغه کینی یا کله هغه یې هلته. نو جواب یې ده چې von Montag bis Freitag یعنې د دوشنبې نه تر جمعې پورې. دوستانو بله خبره دا چې دغه نورو ورځو نه کېدی شي چې لکه څنګه چې دلته پوهیږئ چې دلته مثال خبرې ډاکټر یې که کار یو شی ساعتکي دي په خپل ساعت باندې کېږي. زموږ اساس ډاکټرانو غوندې نه دي چې ورور یې ګوله نیمه شپه هم سړی پسې راشي ډبه دروازه وروډبوي چې راوځي چې مریض مې ورته راوستلی. خو نسبتاً
په دې کې لکه د هفتې په ورځ رخصتي او د یکشنبې په ورځ باندې مختلفه ډاکټران خپل سیستم بدلی سره کینی، خو ولې دا د زمونږ اساس د درس مطابق چې په تیر درس کې چې څنګه وو هغه سي ورسره وایو. فون مونتاګ بیس فرایتاګ یعنی د تیر درس کې د دوشنبه نه تر جمعې پورې وو. نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې وایي چې وی اس د تلیفون نومره یعنی د تلیفون نمره یا شمیره څه ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه دلته 75453 یعنی 954253. ښه امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي یې. اوس کته راکوزیږو کته راته څه وایي دلته وایي چې هغه ده شرایبن زی شرایبن یعنی ولیکئ زی یعنی تاسې. دوستانو چې شی ولیکو لکه په یېږي که نه دوستانو په اساني وګورئ دا پاسم چې دي 5 سواله دي 1 2 3 دغه 4 دا 5 ځکه دا د سی یل کېږي ما د سی درته ویل. نو امیدوارم پوه شوي دوستانو. ښه دلته مغه وګورئ چې 5 سواله دي یعنی دغه تیز رنګ باندې جوابونه ما لیکلي او دغه یو دانه جواب تیار حل کړی چې یعنی تاسو دغه ولیکئ. اوس دوستانو معنا خو مې درته ویل، اوس به سیده سوال او جواب درته وایم. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. Ja, دلته وایي چې was tut Liana wie der Hals. Wohin geht Liana? Zu Haus Ersten. Wie heißt die Ersten? Sabina Fetz. Wann ist die Sprechstunde? Von Montag bis Freitag. Wie ist die Telefonnummer? 7542533. امیدوارم دوستانو پوه شوي ځکه چې معنا خو پاس درته ویلې او که نه وی پوه شوي کولی شي چې ویډیو شاته واړوئ ځکه چې 2 صفحې درس وایو چې ایله پکې ځای شي. ښه په دې ځای کې وایي چې زی زند کرانک und brauchen sie einen Arzt. یعنی څه زی یعنی تاسې زند یعنی ټول. دوستانو که چېرې مثال خبرې د یو نفر په حساب کې مونیسئ احترامانه همدغسې راځي چې یعنی تاسې که نه تاسې چې ښه بیا ټول ورسره کېږي. خو ولې زموږ اساسي ژبه کې بیا تاسې ټول نه وایي که یو نفر احترامانه هم بیا دغه ټولې پکې نه راځي. خو ولې بهرحال په دې ژبه کې بیا راځي. نو زی یعنی تاسې زند یعنی ټول کرانک یعنی مریضان یی اوند یعنی او براوخن یعنی غواړئ عینن یعنی یو ارست یعنی ډاکټر یعنی تاسې ټول مریضان یی او یو دانه ډاکټر غواړئ. نو مخکې وایي چې sprechen Sie mit Ihrer Partnerin Ihrem Partner یعنی څه sprechen یعنی خبرې وکړئ. زی یعنی تاسې میت یعنی سره Ihrer Partnerin یعنی د خپل مرګري سره Ihrem Partner او د خپل مرګري سره. لکه دوستانو څنګه چې په یېږئ یعنی په صنف کې یا په کورس کې ښځې او سړي ګډ وډي نو مثال کېدی شي چې څنګه دی یعنی 2 ښځې سره څنګه ناسي یا 2 سړي څنګه خپل سره ناسي نو کولی شي چې مرګری د مرګري سره وغږیږي. او که چېرې ښځه او سړی یو ښځه او سړی ناسي نو دا بیا مغه ته جوړیږي یعنی د خپل مرګري سره او مرګري د مرګري سره داسې یعنی ولولې خبرې وکړئ تاسې د خپل مرګري سره خپل مرګري سره. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایي چې 65 یعنی 55مه صفحه او دا صفحه ختمه شوه. اوس دوستانو بلې صفحې ته راکوزیو. ښه په دې ځای کې دوستانو وایي چې هغه ده وی هایسن دی وخنتاګې وی هایسن دوستانو لکه څنګه پوهیږئ چې څه نومیږي د وخنتاګې یعنی د هفتې ورځې. دوستانو موږ تاسې په خپله ژبه کې 2 قسمه وایو جمعه وایو او هفته وایو. که جمعه هم وایو 2 ورځې او که هفته وایو هم 2 ورځې. خو ولې په دې ژبه کې دغه یو قسم وخې وایي یا وخن. صحیح ده که نه؟ نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې مخکې وایي چې ارګنسن یعنی دوستانو لکه ډېر موږ تاسې په درسو کې ویلي چې کامله کې زی یعنی تاسې. ښه دوستانو ګورئ چې مثال خبرې دغه ځایونه خالي وو د تیزو رنګو باندې ما ورته لیکل کړي په کمپیوټر باندې او د دې کتاب توضیح مې چې درته په یو ویډیو کې درکړي چې څنګه کولی شي دا ډاونلوډ کړئ یا همداسې آنلاین ولولئ نو کولی شي چې هلته وګورئ. هغه ځای کې ما نه ډېر درسونه تېر شوي یا کله مرضي به او کله مصروفیاتو نو پاتې شوی درس که خو خیر بهرحال که مې لیکل پکې کړي نو په پنسل باندې مې کړي دي. ښه لکه مثال خبرې اوس په دې ځای کې وایو چې مونتاګ د زموږ ستاسې اوله ورځ چې ده د سامستګ یعنی د هفتې نه شروع کېږي خو ولې د دې د مونتاګ نه شروع کېږي ځکه چې د دې خلکو اکثره دا 2 ورځې چوټي
په غیر د دکانونو نه بیا دغه یوه ورځې چوټي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. مونتاگ یعنی دوشنبه، دینستاگ یعنی سهشنبه، میتوخ یعنی چهارشنبه، دونرستاگ یعنی پنجشنبه، فرایتاگ یعنی جمعه، سامستاگ یعنی هفته، سونتاگ یعنی یکشنبه. ښه دوستانو، مثال خبرې د یوانیو دوانیو په حساب باندې مې درته ځکه ونیلې چې دوستانو د شروع نه زموږ او ستاسې درس چې دی همدغه د زموږ او ستاسې عادي پښتو باندې یا ساده پښتو باندې درسونه شروع کړي. نو امیدوارم دوستانو تاسې د زما په خبره باندې پوه شوي یم، توجه ورته کړي. ښه اوس ښکته راکوزېږو دوستانو چې ښکته دلته څه وایي چې هغه ده welche Tage sind das. welche یعنې کومې، تاګ یعنې ورځې، زند یعنې ټولې، داس یعنې دا، یعنې دا ټولې کومې ورځې دي. ښه مخکې وایي چې schreiben Sie die Tage und lesen Sie laut. یعنې څه schreiben یعنې ولیکئ، Sie یعنې تاسې، die Tage یعنې د ورځې، und یعنې او، lesen Sie یعنې ویل ولئ، laut یعنې په اوچت اواز باندې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه اوس دوستان لکه دغه ځای کې چې ویلې welche Tage یعنې کومې ورځې، زند یعنې دا ټولې، داس یعنې دا، یعنې دا کومې ټولې ورځې دي. دوستان لکه دغلته چې ګورئ دغه د ډي ای یا د دې په انګلیش کې که ډي آی کې یا په دې ژبه باندې د ای کې که نه، نو دغه دوه حروفونه او اف ار چې ده یعنې دا دوه حروفونه دا څه معنا. او بله خبره دا چې په منځ کې دغه لکه زموږ او ستاسې په حساب باندې د منفي علامه او که د دیو په حساب باندې کې بند شتریخ او که په انګلیش کې سلش، یعنی د دې څه معنا. دغه سلش چې ده یعنی 20 یعنی تر، په دې ژبه کې 20 یعنی، او په پښتو کې تر یعنی دغه نه د سهشنبې نه تر جمعې پورې. او دلته مثال خبرې د دوشنبې نه تر پنجشنبې پورې، د دې په دې ځای کې د هغه نه د هفتې نه تر سهشنبې پورې، په دې ځای کې د جمعې نه تر هغه پورې د یکشنبې پورې. نو داسې. نو دوستان لکه څنګه چې ګورئ دلته تیار دغه یو خط تیار خپله کتاب کې لیکل شوی، او دا بل چې ما لیکلی دینستاگ سهشنبه او میتوخ چهارشنبه او دونرستاگ پنجشنبه او فرایتاگ جمعه. همداسې معنا خو یې سیده پاس مې درته ویلو، خو بیا درته وایم. بیا دلته مونتاگ دوشنبه، دینستاگ هغه د دینستاگ یعنې سهشنبه، میتوخ چهارشنبه، دونرستاگ پنجشنبه. بیا سامستاگ یعنې هفته، او هغه سونتاگ یعنی یکشنبه، مونتاگ یعنی دوشنبه، دینستاگ یعنی سهشنبه. بیا په دې ځای کې فرایتاگ یعنی هغه ده جمعه، سامستاگ یعنی هفته، سونتاگ یعنی یکشنبه. دا ولی دوستانو دا په دې ځای کې وګورئ ښه چې د دغه ځای نه تر کومې ورځې پورې دي، همداسې سړی لیکي. د مثال خبرې د هغه نه ده دا ټولې ورځې کم دغه ځای کې ولیکي، خو نه ځایږي، ځکه هلته بیل خط ورته لیکلی چې تاسې په ترتیب باندې پوه شئ. اوس د دې بل ترتیب هم شته، ښکته ورته راکوزېږو، ګورو چې ښکته څنګه ترتیب ده. ګورئ دوستانو په دې ځای کې وایي چې lesen Sie دا ماوس مې درېږي lesen Sie das Schild. یعنې څه؟ lesen یعنې ولولئ، Sie یعنې تاسې، das Schild یعنې دغه دغه لوحه یا دغه هغه ده چې ډاکټر ته څنګه په څه سیستم راشي، او که دغه شیلد چې دا کوم یو د دې بېله معناو کې د دې بېله معنا راځي، لکه د ژغورنې یعنی مطلب ده چې ته مریض شې که نه، د ځان ژغورلو دپاره یعنی ډاکټر ته راځي چې دوا واخلي روغ شي. خو یعنې داسې معنا صحیح ده، خو ولې نسبتا چې دا داسې معنا ده چې مثال تاسې د ډاکټر وختونه ولولئ. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه دلته مخکې د چې schreiben یعنې ولیکئ، Sie یعنې تاسې. ښه په دې ځای کې لیکلي چې was for ein Arzt ist das. یعنې څه؟ was یعنې څه، for یعنې د، ein Arzt یعنې ډاکټر دپاره، ist یعنې دا، das یعنې دا، یعنې دغه خط ښیي چې دغه د ډاکټر دپاره څه ده. ښه دلته لیکلي Zahnarzt یعنې د غاښو ډاکټر. صحیح ده. دلته مثال په دې ځای کې وایو چې wie heißt der Arzt. wie heißt یعنې څه نومیږي، der Arzt یعنې د ډاکټر. اوس دوستانو دلته ګورئ انګلیش جمله هم پکې ده چې مثال خبرې ډي آر چې کوم یو ده دا لکه په انګلیش کې ډاکټر معنا ورکوي، او دغه بلې چې ده نوم ده چې روبرت شمیت، یعنې ډاکټر شمیت
ډاکټر روبرت شمیت نوم ده، یعنی ډاکټر خو یو لقب شو او ځکه چې ډاکټر ده روبرت تی نوم ده، شمیت فامیلی نوم ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه په دې ځای کې وایو چې ون ایس د شپري شتون دی، یعنی کله هغه کینی لکه دغلته چې ګورئ منتګ ده او دغه مسافه یعنی هغه د سلش ده یا بندشتریخ ده او دغه اف ار ده. نو د دوشنبې نه تر جمعې پورې فون منتګ بیس فرایتګ کیږي. نو دلته چې ده منتګ بیس فرایتګ یعنی د دوشنبې نه تر جمعې پورې، بیا د خواته ساعت ده چې 9 اوه 17 اوه، یعنی د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې. امیدوارم دوستانو پوه شوي. دلته ښکته ده چې وی ایس د تلیفون نومه، یعنی د تلیفون نمره یا شمیره څه ده. نو دغه تی ای ال چې ده نو دا د تلیفون معنا ورکوي. او دوستانو دا اوس ډاکټر هم بدل شوی، دلته ګورئ چې شماره دا ده، دلته هم همدغه شماره ده ښه 667225 یعنی شپږ اووه 22 نو داسې دا شماره ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي چې یعنی دغه سیستم دی د ډاکټر چې یعنی دا لکه دغلته پاس چې ده ودرېږه لږ د خط درس هم راسکه اوږد شه، خو خیر بهرحال اوس مثال د خبرې ته ودرېږه چې نه دلته د هفتې نه د جمعې پورې نشته، خو خیر دغه پاسني هغه کې خو درس کې خو وکنه دغلته پاس دا وګورئ د جمعې نه تر وای د دوشنبې نه تر جمعې پورې، یعنی دا مغسی او دا ډاکټر مغسی، خو صرف یو چې دا ډاکټري بیل ده، بل چې دا د شماره بدله ده، نوم یې سره بدل ده. ښه چې ګورئ کنه دلته د دوشنبې نه تر جمعې پورې او قبل کې پاس کې چې اوس ساعتونه نه ویلي. نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. اوس کته راځو چې ښکته څه وایي. ښکته دلته وایي چې Sie gehen zum Arzt zuerst یعنی څه Sie gehen یعنی تاسې ځئ zuerst zum Arzt یعنی ډاکټر ته zuerst یعنی ډاکټرې ته، یعنی تاسې چې کله ډاکټر یا ډاکټرې ته ځئ مطلب یې داسې ده. او بله خبره ده چې دوستانو zuerst zum Arzt یا zuerst دا ولې ځکه چې سړي ډاکټر ته zum Arzt وایي، یعنی سړي ډاکټر ته یعنی او ښځې ته zuerst یعنی ښځې ډاکټر ته دا شی استعمالیږي. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. دلته مخکې وایي چې kreuzen Sie an یعنی kreuzen علامې وښیي، Sie an تاسې ان یعنی دوستانو په کوم ځای کې چې مناسب وي. اوس دلته مثال وایي تاسې چې کله ډاکټر یا ډاکټرې ته ځئ نو څنګه ځئ. نو لکه مطلب یې داسې ده سیده. په دې ځای کې وایي چې ich habe eine Erkältung یعنی زه لرم یو هغه د زکام، Erkältung زکام ته وایي یا یخوښلی چې که نه. نو دوستانو اوس سړی خپله که په یوه ژبه باندې نه پوهېږي یا مثال وایي زه به کوم ډاکټر ته لاړ شم، زه خو Erkältung لرم، زه زکام لرم، نو دا وګورئ Hausärztin یعنی کورنۍ ډاکټرې ته. که دا ډاکټري هاوس آرست دي او که هاوس ایرستن دي مشکل نشته ځکه چې خو کورنۍ ډاکټري. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. او د دې نه دا خواته وایي چې ich habe Zahnschmerzen زه د غاښ درد لرم. نو زه باید د کوم ډاکټر ته لاړ شم؟ دغه هاوس آرست ته لاړ شم، کینده آرست ته لاړ شم، که څان آرست ته لاړ شم. آفرین دوستانو ګورئ چې علامه هم پېښ شوې ده، یعنی باید چې زه کله د غاښ درد لرم باید د غاښ ډاکټر ته لاړ شم. خو پوهېږئ دوستانو. په دې ځای کې بیا څه وایي؟ په ډېرې بښنې سره دوستانو د کتاب درس نو مجبور یم درته وایم، کېدای شي کوم خور مور مثال خبرې د کتاب نه دا ویډیوګانې مخې ته راشي وایي، نو په ډېرې بښنې سره دلته وایي چې ich bin schwanger یعنی څه ich یعنی زه بین یعنی یم، شوانګه یعنی غره ده بیا په ډېر معذرت سره یعنی د ښځې چې ماشوم په خېټه وي هغې ته شوانګه وایي، یعنی زه ماشوم په خېټه لرم نو زه به چېرې ځم. دلته بیا ورته جواب ده چې frauen ersten یعنی د ښځو ډاکټرې ته.
دوستانو دغه ډاکټر هم ښځه ده خو ولې د دې کار چې د بیل مریضي ده د دې بیل مریضي ده پوه شو چې مثال دا د بیل مریضي تداوی کوي او دا د بیل نو امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه ښکته چې دلته څه وایي ich habe Halsschmerzen یعنی زه د ستوني درد لرم زه به چیرې ځم نو دوستانو یعنی هاوس ارستن دا د ستوني دردم د هاوس ارستن سره راځي یا د دې نه ښکته وایي چې mein Kind ist krank یعنی زما زوی مریض ده دا به زه چیرې وسړم آفرین دوستانو دا وګورئ علامه تیاره شوې ده چې کیند آرتس یعنی د ماشومانو ډاکټر ته به بیایي نو دلته علامه شوې ده دلته وایو چې ich habe eine Grippe یعنی زه لرم هغه مریضي هم داسې یعنی لکه تبه غوندې نو زه به چیرې ځم یا چیرې به ځي نو مثال دغه دام د کورني ډاکټر ته کېږي که ډاکټر وي که ډاکټر وي نو zu Hausärztin او که ډاکټر وي zum Hausarzt نو امیدوارم دوستانو پوه شوي چې دغه درس چې در سره شریک مې که 66 یعنی د صفحې شمېره ده او امید ده چې ستاسې د فایدې ټکي پکې استعمال شوي او دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان ښې چارې